ما لعله يتذكر او يخشى دې لپاره چې د نصیحت قبول کی او یو یری او چا د مخامخ لاړ شي اول هغه ته بدی بیان کا استاد داسي او استاد داسي او تا دا بد کړی او دا بد کړی او راشه ما خبرونه نه وشته مونږ دا طریقې سره او اصول سره او دلایل سره وما ارسلنا او نذر لګل موږ من رسول ایثیو پیغمبر الا مگر دې د پاره ليطاع دې د پاره یطاع چې اطاعت وشي نماغه پیغمبر د نور کلمو د نتونو بیانول د پاره نه وکړي چې صرف دغه جار شو قربان شوای ځکه موږ نن سبا طریقه دا کنه او دوه بیان پکو ته وایي چې لکه نو الله وایي ما خدای ته نه لګل نو څه مې لګل دې لې د پاره د دې یطاع چې اطاعت وشي د پیغمبر سره مینا دا نه چې دا بیان کا دا په خپل ځای کې مینا ده کستا مینا دي نو بیانوا خو په دې بیانولو باندې خلاصيږي نه دا ذمہ داری نه ده ذمہ داری ستا اطاعت کول دي الا ليطاع دې د پاره چې اطاعت وکي باذن الله په حکم د الله تعالی ولو انهم کچری دوی اس په وخت کې ظلمو چې ظلم کړو ان نافرمانی کړي و ګناه کړي و انفسهم قلو ځانون سره جاءوکا راغلی وې تا ګناه وکړه ظلم وکړو به تا راغلی وې فاستغفروا بدوی بخنه غوښتي وې الله تعالی تعالی نا واستغفر او بخنه غوښتي وې لهم دوی د پاره الرسول دی پیغمبر یعنی ک الله نه او د الله رسول له معافي غوښتي وې او دوی د پاره پیغمبر علیه السلام معافي غوښتي وې لوجدوا نو خام قدیب مندل وې الله تعالی یعنی ملاو شوې بدوی ته الله توابا توبې قبلون کې رحیما ډېر مهربان فلا بس قسم دے دا سندا فلا بسنا منا میں غلط وکړه بیا اوري فلا بسنا دا وربک او قسم دستا پر رب باندې و من دلته د قسم دے فلا وربک بسنا دے قسم دستا پر رب باندې یعنی معنا څه فلا قسم دے فلا وربک قسم دے ستا پر رب باندې چې نه د مسلمان د لا یؤمنون چې ورسره وتړي کنه اول لفظي معنا تاسو اورئ لا یؤمنون ایمان نشی راوړل ان ندی مؤمنان قسم دستا پر رب باندې چې ندی مؤمنان حتا ترغه وخت پوری یحکموک چې تا فیصله کوونکې جوړ کی تا حاکم وګرځي فيما باغ معاملہ کې شجره چې واقع شوی دا یعنی مختلف شوی دي باغ معاملې کې اختلاف راغله ده بینهم د دې بمنځ کې ثم بیا لا یجدون ممیدوی فی انفسهم د خپل زړونو کې حرجن څه تنګي ستا فیصله وکړه بیا تنګيونه مون زبیر بن عوام د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترسوي او د چې کوم ځای کې زمکه وا هغه د ابو ور کولې د دې زمکه نه بعد د یو بل مسلمان زمکه وا چې هغه منافق او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دواړو فیصله راغله چې موږ په ابو باندې جګړه پیغمبر علیہ السلام زبیر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل چې د خپل بوټو ته وبور کی نو بیا د اوبو د باغ کې پرېدا چې ته ورسی بیا نو هغه ورته ویل چې ګوره کنه پیغمبر اسلام ته وایي دا سره چې ګوره کنه ترس به دې کنه ځکه هغه په حق کې ول فیصله وکړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم انتهایی غصه شو او بیا زبیر رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې امر پورې وب پرې نک دی چې تر د منډونو پورې ستاده باغ مړ شوی نه هغه نه بعد ته وب پرې او الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم اول دغه په حق کې دا خبره به احترا وا چې تا د ابو په دلارې باندې ځیخ کتا نو دا پړنه شي بیا غي ته ورکا او دومره کچ صرف پړنه شي اضافي مې سره اضافي سره نمک کې ورته پریدا دا خبره دغه په حق کې خوا او هغه په خپل ځان باندې ګران کړل نو هغه باندې کدا آیتونه دي چې کته فیصله وکي هغه د فیصله په بنیاد باندې بزرګ کې تنګي غني نو الله فرمایي چې فلا وربک قسم دې چې دا مؤمن نه دی همدارنګ نن سبا هر حکم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی موږ منونه یا دغه په منلو کې موږ تنګي محسوسو چې دا ما د لپاره ګران دی یا سخت ده وغیرہ حرجن تنګي مما دغنا قضایت چې تا فیصله کړی دا ويسلم او دې تسلیم شي اومني تسلیما په پورا منلو سره ټیک ټاک اومني ولو کچری ان مونږه كتبنا لکلی وی علیهم بدوی باندې اندا چې اقتلوا مړکای انفسکم خپل ځانونه او اخرجوا یا وباسي من دیارکم دخلوا کولوننا معنی تشوا ان اوزي دخلوا کولوننا ما فعلوه ندا کار وکړه نه وای دوی الا مگر قلیل لگ منهم دوینا لګو کسانو وکړه وی ولو کچری انهم دوی فعلوا کړه وی ما هغه کار یعزونا
چې نصیحت کولې شي دوی ته به د هغه کار لکانا نخام خويب خیرن بهتره لهم دوی د پاره واشد تثبیتا او ډیر سخته په ثابت پاتې کیدونکو کې ان ثابت قدمی د پاره دی به ثابت قدمه پاتې شي وي و اذن په دې وخت کې ان په هغه وخت کې لاتیناهم چې موږ ورکړو هغه ته منی هغه وخت کې به ورکړې موږ هغه ته هغه وخت کې به ورکړې موږ هغه ته ملتنا خپل طرفنا اجرا بدلا عظیما لویا ولهدیناهم او موږ به خودلې هغه ته هدایت به موږ کړې هغه ته صراطا دلاره مستقیما د برابرې سمې ومن اوغڅوک یطع الله چې خبر او منی د الله تعالی والرسول او د پیغمبر فاولئک بسمدغه خلق دي مع الذين او خلق سربي انعم الله چې انعام کړی دی الله تعالی علیهم باغوی باندې من النبیین پیغمبراننا والصدیقین او د رښتونو خلقنا والشهداء او د شهیداننا والصالحین او د نیکانو خلقنا وحسنا او ډیر خسته دی او ډیر خدي ډیر خسته دی اولئک دغه کسان رفیقا په ملګرتیا کې دا کسان ډیر خسته دي بخاری شریف کې یو حدیث ته انس بن مالک نا روایت ته چې ور رسول الله صلی الله علیه و سلم د جمعات نه بار راوته او دلته یو سړی ملاو شو هغه سړی پیغمبر علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله دا قیامت به کله راځي پیغمبر علیہ السلام جواب ورکو چې ته د قیامت پوښتنه کوي نو تیارې دی ورته کړې ده و یا رسول الله ما خو څه اضافي تیارې نه کړې البته ما تاسو سره ډېر مینه ده زه تاسو سره ډېر مینه کوم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې یاد وساته قیامت کې به هغه سړی چې چا سره مینه وي هغه به هغه سره راپاسيږي نو کتا وا کی ما سره مینه وي نو ته به قیامت کې ما سره راپاسيږي الله دې موږ تاسو مینه نصیب کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام نو هغه طرف ته اشاره ده چې من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین چا سره چا مینه او همدا رنګ یو صحابي جړلې پریشان او خفاو او د جړاو د خفغان کمزور شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه وکړه چې څه خبره ده و یا رسول الله ما پسره کې غم پرې وته ده وای څنګه وای زه چې ما تاسو سره ډېر مینه ده چې کله مې یاد شي کور کې فورا راشم تاسو سره ملاقات وشي دیدن مې نصیب شي او تا نه لري نشم پاتې کېدل نماز ځین کې دا غم پرې وته ده چې ته پیغمبر د الله تعالی معصوم یې او ته قیامت کې د جنت پورې ځبان د قیامت پورې ځبان بیا په جنت کې ډېر لوی درجو کې موږ ډېر بروي یعنی کومه لاړم شو موږ ډېر بروي ما بس تاسو سره ملاقات نکي زه بیا څه کوم استا غمینا او استا غنه ملاقات نه کول دا مانه برداشت کیږي نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې خفقېګه ما چې چا سره مینوي قیامت پورې او جنت کې بغا یو ځای وي الله دې موږ تاسو ته عمر نصیب کړي نو ذالک عمدا خلق یعنی دا مینا یا دا اطاعت د الله او د الله رسول داغه په نتیجه کې د خلکو سره ملګرتیا کول دې ته اشاره ده الفضل دا فضل من الله د الله طرف نه ده وکفا بالله او کفی د الله تعالی علیما او په دې ان په دې په کې وقفه د 15 منټه بیګو فلشیو فیصله